د انعکاس تلویزیون قدرمنو لیدونکو تاسو سره نن د ننګرهار د یو مهم او تکړه ډاکټر صاحب ایمل زکی سره زه مرکه لرم او ډاکټر صاحب ایمل زکی د ننګرهار ولسونه د سترګو د یو ښه متخصص په توګه باندې پیژني اما د دې د ژوند نه خبر نه دي چې دا څنګه تعلیم یې وکړه څنګه متخصص شو په خپل ژوند کې څه ستونزې ګاللي دي او په څه شکل دې ته چمتو شو چې خپل ولس او خلکو ته خدمت وکړي د کوم وخت نه چې زه ننګرهار ته راغلی یم نو د ډاکټر صاحب سره زما ناسته ولاړه پیدا شوله د دې مطالعه مې ولیدله د دې نظر مې ولیده نو زه پرې ویاړم او بالخاصه کله چې د کرونا مسله را پیدا شوله هغه مسؤلیت چې دې ته موږ وسپاره د ډاکټر صاحب ناصر کاموال او ډاکټر صاحب شمس الحق مجاهد سره دیو د خپل مسؤلیت تر اوسه پورې په ډېره ښه توګه باندې ادا کړ نو زه د ډاکټر صاحب نه مننه کوم ډاکټر صاحب اول هر کله راشي دې پروګرام ته او دا یو سلسله ما شروع کړې ده چې هغه کسانو چې په خپل همت زحمت ایستلی دی تکلیف ایستلی دی خپل ځان دپاره یې کار کړی دی خپلې کورنۍ دپاره او بالاخره ولس ته مصدر د خدمت ګرځېدلی دي نو داسې شخصیتونو سره ما یو مرکې شروع کړي دي ستاسې د بیکګراونډ نه چې زه خبر یم تر حده پورې غواړم چې د تاسې نه په خپله واورم چې اول ځان معرفي کړي چې چېرته تولد شولې څه وخت تولد شولې سبق دې چېرته وویو او څه ستونزو سره مخامخ شولې بسم الله الرحمن الرحیم اول زه خپل نیکې هیلې او سلامونه د انعکاس رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم او بیا والي صاحب ستاسو نه ډېره زیاته مننه چې د هیواد په دې حساسو شیبو کې مو وخت راکړه چې تر څو زه خپلې شخصي تجربې د ژوند خوږې او ترخې درنو لیدونکو ته وړاندې کړم د دې درته کور ودانۍ وایم او تاسو خو په ننګرهار کې د یو مبتکر شخصیت په حیث مطرح هستی او ټول خلک هم پیژني او دا هم یو ډېر ښه ابتکار دی تر څو د هغه خلکو د حال نه د ژوند د کیسو نه خلک خبر شي او د هغې نه څه زده کړه وکړي دا یو ډېر ښه ابتکار دی د دې دپاره تاسو نه ډېره زیاته بیا مننه کوم زه په 1455 کال کې د عقرب په 28مه نیټه د جلال آباد ښار په لومړي ناحیه کې زیږېدلی یم او بیا په 1461 کال کې د عبدالوکیل په ښوونځي کې شامل شوم هغه وخت کې عبدالوکیل لیسه متوسطه وه نو د هغې تر 8م صنفه پورې په عبدالوکیل ښوونځي کې وم د 9م صنف نه بیا ننګرهار لیسه د ننګرهار لیسې نه بیا په کال 2000 کې فارغ شوم او د 2000 کال په هماغه کال باندې یو خصوصي کانکور هغه وخت کې انجینر صاحب محمود د ننګرهار د طب پوهنځي رئیس و یو خصوصي کانکور یوازې د طب دپاره واخیسته چې په هغې کې څو زره کسانو اشتراک کړی و د هغې د جملې نه 100 کسان فقط پکار و چې یو صنف د طب پوهنځی تشکیل کړي هغې ته زه بریالی شوم په هماغه لومړي ځل باندې او د هماغه مودې نه په مسلسل ډول په 2000 کال کې یا په 1499 کال کې د طب پوهنځي نه فارغ شوم د هغې نه وروسته په کال 2003 کال کې د عامې روغتیا وزارت د خوا نه یو تحصیلي برس د ماسټرۍ دپاره راغی هغې په پېښور یونیورسټي یا پوهنتون ته معرفي شوم هلته مې خپله ماسټري دوره خلاصه کړه هغې نه وروسته راغلم او د کار مې خپل شروع کړ ستا یو همصنفي راته ویلي چې تر اولو کې د ډېره خونده نه وه مکتب کې بیا وروسته شوق دې ورسره پیدا شو هو زه په لومړیو کې په اصطلاح یو تنبل شاګرد وم د خپل ښوونځي نو موږ هم ښوونځی لوست او هم چې دی کار ته تلو که نیمه ورځ به ښوونځي ته لاړو نو نیمه ورځ بیا د کار پسې تلو نو د دې د وجې نه چې زه به ښوونځي ته راغلم او استاد به ویل کورنۍ وظیفه ما به ویل کورنۍ وظیفه را سره نشته ولې دې خوا ودرېږه
بیا هغې وخت کې په ښوونځیو کې دا د لښتو موضوع ډېره وه، بیا به لاس دې ونیسه 10 لښتې 20 لښتې هره ورځې دا زما دپاره حواله و. نو د دې وجې نه زما خونده نه وه، حتی د عبارت د مخې نه چې دی ما نه شو په اسانۍ سره لوستی. اووم صنف کې ومه، استاد راته دغه کتاب راکړه چې دا ولوله، چې ما د مخې نه لوسته څو ځایه چې پکې بند پاتې شو، ما ته ویلې دا عبارت لوستلو کې دې خونده نشته، کښېنه هلته. د 11 یعنې په هغه اوله کې تا ویل چې څو لښتې تا ته حواله وې؟ هره ورځ تقریبا بلې و. نو هغه دا و چې زه خونده مې نه وه، حتی د عبارت لوستلو کې ډېر مشکل سره، لیکلو کې ډېر مشکل سره مخ وم. یو ورځ په 9م صنف کې د محمد بن موسی فارموله په ریاضي کې مونږ لوسته، د ایکس مربع جمع بی ایکس جمع سی. نو احمد شاه خان استاد مونږ استاد و چې ډېر یو پیاوړی ورزیده استاد دی، اوس هم په تعلیم و تربیه کې دی. هغې زه پاسولم وایي چې دغه عبارت د ریاضي د عبارت دغه معادله ولوله. نو زه همداسې ودرېدم، دا مې نه شو لوستلی. وایي ته خو په دې نه پوهېږې؟ مالې نه. نو د هغې نه همداسې راښکته کېده ویلي ده چې زه بیخي د ریاضي په هغه الفبا باندې بلد نه یم. نو ډېرې داسې ستېغې خبرې راته وکړې، د دې په خاطر چې زه تشویق شم دا خپل درسونه ښه ولولم. نو زه هم رښتیا ډېر خفه شوم، کور ته راغلم. نو خفه وم، کور کې رانه پوښتنه وکړه ولې؟ مالې دغسې چل دی. وایي ښه ځه څوک پیدا کړه چې تا سره ریاضي کې کومک وکړي. نو په هغه وخت کې مونږ جومات ته تلو، هلته یو انجینر و، انجینر فرید په نام. هغې ته مې وویل چې زما ریاضي دغسې نه دی زده. وایي څه دی پکې نه دی زده؟ مالې اسم مې نه دی زده. وایي نه د عادي جمع ظرف خو دې زده. مالې دا مې نه دی زده. وایي ښه صحیح دی، راځه چې زه درته. نو جمع ظرف تقسیم دا یې راته شروع کړه، دا کسرونو پورې کسرونه مې زده کړل. ویلې اخوا ما ته هم دونه نه دی زده، یو کورس ووایه. نو هغه وخت کې کورسونه فقط یو کورس د ریاضي و، د پوهنتون روغتون سره څنګ کې هغه وخت کې د حزب دیموکراتیک د ځوانانو سازمان یو شهرک په نامه و، شهرک جوانان به یې ورته. دې کې یو کورس و چې حمیدالله قلندرزی چې والي د خوست و، دا په انجینري پوهنځي کې استاد و. بیا د مکتب شاګردانو ته هم د کانکور آمادګي دپاره درس ورکو ریاضي. 500 افغانۍ فیس و، خو ما سره 500 افغانۍ نه وي. خو هغه کورس کې شرط دا و چې که څوک اول نمره شي نو بیا فیس ورته معاف کېږي. زه هغه کورس ته لاړم په دې هیله چې که خدای وکړي چې اول نمره شوم نو بیا نو هغه د همدې کسرونو نه شروع که کسرونه او جذرونه او بالاخره همداسې مطابقتونه او پسې مخکې لاړل معادلاتو ته د ریاضي. نو هغه امتحان یې واخیسته، زه تصادفاً په هغه امتحان کې ښه وځلېدم، اول نمره شوم، هغه فیس یې م راته معاف کړه. نو پس د هغې نه چې زه 10م صنف ته راغلم نو د چارونیمه امتحانونه و، همدغه احمدشاه استاد و، ما ته یې پرچه راکړه. وایي کښېنه هلته. هغه پوهېده چې دا خو ډېر تنبل دی. نو 10 دقیقې چې تېرې شوې پرچه مې بیرته ورکړه. وایي اگر یاد نداری قلمک خو بزن که مو ساعت تیر شود که مو پرچیت خو پر باشه که یک چند نمره خو ما بتمت. معلمی استاد ما سوالا را کلش حل کردی و از چی آقای چی ولیده و از چی حل کردی؟ نقل کردی. من گفتم در ریاضی نقل نمیشه استاد. نو ویل چې پرچه ولیده ټول سوالونه مې 10 واړه حل کړي و. دا یو معجزه ده چې څنګه کولی چې ته څو میاشتې د مخه په ریاضي هېڅ نه پوهېدې او اوس داسې سوالونه دې ټول حل کړي دي. ما ویل بس زحمت مې وایسته. نو هماغه و چې زه په 10م نه 11م ته اول نمره بریالی شوم او بیا 11م صنف مې ښه په بریالیتوب ولوسته، 12م ته او د 12م صنف نه هم زه اول نمره فارغ شوم. ډاکټر صاحب په مکتب وخت کې تاسې چون غریبي وه، فقر په ننګرهار کې و، موږ ټولو په خپل ژوند کې سختې او تنګې تېرې کړي دي. هر چا مزدوري هم کړې ده او سبق یې هم ویلی دی، کار یې هم کړی دی. داسې راته ویل شوي چې تا د مکتب په وخت کې حتی د لفافې هم خرڅولې او خپل سبق دې ویو، حتی په تورخم کې
د هغه ګنډې چې ورته وایي غوټې دا هم وړلې او راوړلې او پوهنتون دې هم یو که د دې قصه راته وکړې. زمونږ خو داسې و چې دا غریبي ډیره زیاته وه، خو بیا موږ په هغه د دې ښار په هغه غریبو خلکو کې زمونږ اقتصادي وضع ځکه ډیره خرابه وه چې زمونږ سرپرست نه و. نو چا دلته زمونږ یو خپلوان و، هغوی ویل چې دغه دی تاسو داسې وکئ چې تورخم ته لاړ شئ، تورخم کې کاروبار کیږي، نو تورخم ته لاړ شئ، هلته خلک داسې هغې ځینه مال راوړي، بوره او هغې وخت کې دا پاکستان دونه پرمختللی نه و، بوره او می به دې ځینه تلې، دا شیریني ورته شیریني چې دا شیریني به دې ځینه مونږ وړله پېښور ته. نو مونږ ډېر بلد نه و، خو په موټر کې وختو لاړو تورخم ته. تورخم ته چې لاړو لږ می وې، می م وړې وې، هلته م خرڅې کړې. بېرته چې راغلو په تورخم کې موټر نه و چې بېرته جلال آباد ته راشي. مونږ بلد نه و چې د غرمې نه بعد بیا موټر نه راځي جلال آباد ته. مونږ ویل راځئ چې په خپو روان شو، زه وم دوه ورونه م. نو مونږ نه پوهېدو چې دا تورخم د جلال آباد نه ډېر زیات فاصله لري. نو په خپو همداسې روان شو، د بندرولي پورې چې راغلو دلته یو پوسته وویلې د ماشومان کوم خواته ځي، سپلی م زمونږ په خپو نه وي. مونږ ویل چې جلال آباد ته ځو. دوی وخندل، وایي جلال آباد خو چې دی 4-5 ورځې بعد هم تاسو جلال آباد ته نه شئ رسېدلی. مونږ ته ویل دلته کښېنئ. چې کښېناستو اوبه م نه وې، نو هلته د اوبه پوستو نه راکوزېدلې، کله جګېدلې کله راکوزېدې، نو بیا یې فایر وکړه، اوبه یې راوغوښتې د پاس د پوستې نه. مونږ ته یې اوبه راکړه، یو سروس راغی ډېر ډک. هغوی ته ویل دا ماشومان چې دي وخېجوه ځان سره. نو هغوی ویل ځای نشته. نو ویل هر څنګه چې کېږي 2-3 کسان یې نور راکوز کړل، مونږ یې راوخېجول، وایي چې ځئ جلال آباد ته لاړ شئ. یوه دا قصه ډېره جالبه وه. یوه بله قصه دا چې موږ هغه وخت کې تورخم ته تلو، نو مخکې زموږ نه یو موټر و، همداسې ماشومان پکې و لکه موږ ولې بېچاره تلل تورخم ته. هغه په ضد ټانګ باندې په دې ډکې ساحه کې برابر شو، ټول دا ماشومان پکې د منځه لاړو. نو هغه زه ډېر کوچنی وم، هغه صحنه اوس هم ما ته چې رایادېږي، یو قسم سټرس ما ته پیدا کېږي چې هغه د ماشومانو هغه اندامونه و، هغه دغه موږ خپله راغونډ کړل او بیرته مغه زخمیان او دغه جلال آباد ته راوړل. نو هغه ډېرې سختې او تنګې ورځې مونږ چې دی په دې خپل ژوند کې لیدلي دي، او داسې ډېر نور په سلهاو قصې دي چې خو دا قصه پکې ځکه چې هغه زخمیان شو او مونږ خدای په ډېره لږه فاصله کې بچ کړلو. نو نور د کارونو دا لیبر نیولی چې لیبر کارونه مونږ په دیاړي او خښتې او پلاستیک خرڅولو او اوبه خرڅولو، یعنې د ډېره ابتدایي کارونو نه شروع د ژوند تر هر ډول فزیکي کار مونږ کړی دی، د دې دپاره چې خپل ځان هم کفالت کو، خپل کور او خپل خور او ورور. کور کې ته مشر وې؟ نه، زما مشر ورور دی، زما نه 4 کاله مشر و، او بل ورور مې ما نه مشر دی، خو هغه یو څه ستونزه لرله، هغه کار نه دومره آمادګي کار یې کولو، خو دومره نه و، یو څه معذوریت و معیوبیت یې لرلو، نو کار یې په هغه وخت کې نه شو کولی. هغه بله ورځ موږ تورخم ته لاړو، ته هم راسره وې او هلته د قرنطین کم دپاره هم تیاري نیوله. نو تا هم ویل چې ځمه، نو څه احساس دې وکړه د هغه شپو سره د اوس سره چې اوس فرضاً ته په داسې یو مرحله کې چې ننګرهار کې افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېږي، ډېر ناچاره دي، او دا ناچار کلمه تا راویستله. یو غریب دی، یو ناچار دی. ناچار هغه دی چې بېګا ته ډوډۍ نه لري، او غریب دی چې غریبي عامه ده، یعنې زیات کسان غریب دي. اوس په دغسې حالت کې چې ته په خپله دې موقف ته رسېدلی چې ډېرو ناچارو سره په خپله کومک وکړې او تورخم ته چې لاړې، څه احساس یې وکړه؟ ما یو څه ډېر د خوشحالۍ او د ویاړ احساس کوو چې زه یو وخت د لیبر په شکل دلته وم، او بیا مې زحمت وویسته. اوس د یو ولایت د یو والي سره په موټر کې چې دی ځمه، نو ما ویل چې که څوک زحمت وباسي کولی شي چې ډېر څه وکړي،
او ډیر خلکو ته هم خیر ورسوي، ځان ته هم خیر ورسوي، خپل فامیل ته هم. زما فلسفه دا ده چې د ژوند چې فقر، ناداري هېڅ څه پلمه نشي کېدلی چې یو څوک د خپل ځان، خپل هیواد او خپل ولس ته خیر ونشي رسولی. دا کلمه چې د ناچاري دغه ټول 4 مرحلې په ما تېرې شوي دي، ځکه مې دغه 4 مرحلو باندې دا د فقر 4 مرحلې دا په ما تېرې شوي. د ناچارۍ مرحله وه، د فقیرۍ، د نادارۍ، د لاچارۍ، دا ټولې مرحلې په ما تېرې شوي دي، ځکه مې وشو کولی دا ډېر په اسانه شکل زه کټګوریک موجودات. انګلیسي کې ورته امپیټي او سمپیټي ورته وایي که نه؟ سمپیټي دا ده چې ته چا سره یو خواخوږي ښکاره کړې، او امپیټي دا ده چې هغه حالت په تا په خپله تېر شوی. نو هغه چا من چې خپله حالت تېر شوی هغه بیا ډېر ښه فرق کولی شي. نظر دې ته چې څوک احساس ولري په دې کې. نو زه واقع دا ده چې په تاسې ویاړم، ستاسې غوندې نور کسان چې زحمت یې ویستلی، تکلیف یې ویستلی دی. راغلو طبابت ته، څنګه د سترګو ډاکټر شولې او څومره مریضان به دې کتلي وي، او په دې طبابت کې هم ډېرې ستونزې دي، ځکه چې هر مریض چې راځي ډېرې قصې ورسره وي. نو که دې باره کې لږ معلومات راکړي. زه اساسا زما د کوګنیټیو سکل ډېر ښه دي، یا د یو شي د جدا کولو د فرق لکه ریاضیکي تحلیل زما ډېر ښه دی. د دې وجې نه ما انجینري سره علاقه لرله، یا داسې یو مسلک سره چې په هغې کې داسې ریاضیکي تحلیل وجود ولري، داسې مې خوښ و. داسې چې سبق ووایې د مخې نه او یا یې زده کړې، حفظ کړې، دا مسایل مې ډېر خوښ نه وو. زه د ښوونځي تر څنګ زه د مدرسې نه هم فارغ یم. دیني سبق مې قرآن کریم مې 4 ځلې په ترجمه ویلی او اکثره ځایونه زما په یاد یاد دي. 2 سپارې مې حفظ کړي دي. طب کې جبري هم وه چې باید جبري هم وه، خو د هغې نه مخکې مې چې دی زه تقریبا سراجي فی المیراثه پورې ما فقه ویلې ده، او ډېر عقایده پورې، شرح عقایدو، ډېر احادیثو. دا مسایل ما په جومات کې او 2 سپارې مې هم حفظ کړي دي. نو دغه په شریعت کې هم د تحلیل برخه ډیره ده. د دې سره زما علاقه وه، دا دیني کتابونه چې څنګه اصول فقه، څنګه یو شی مسله حلوي. خو راغلو دې ته چې زه تحلیلي دغه زما ښه وه، علاقه مې هم زیاته وه، او دا زما دا د سایکالوجي ساختار داسې و چې زه تحلیل ښه وکولی شم. خو موږ په کانکور کې فقط یو انتخاب درلوده چې یا طب یا ناکام. نو د همدې وجې نه زه د طب شوقي نه وم، خو طب ته لاړم. هلته هم په هغه وخت کې ما اوس هم ښایي همداسې اوسي چې ډېر زیات په دې طب کې بیالوژي ده او فیزیالوژي او دا مسایل ډېر زیات حفظ غواړي چې ته باید یاد کړې، نمبرونه او عادات او جملې او عبارتونه باید حفظ شي. دومره علاقه مې ورسره نه وه. خو کله چې زه کلینیکي هغه طب 2 برخې لري د تدریس، یو پاراکلینیک، پاراکلینیک. په پاراکلینیک برخه چې خلاصه شوه، کلینیک ته راغلم، نو د دې داخلې د مضمون سره زما علاقه ډېره وه. داخله به مې لوستله، هم به مې د استاد کتابچې لوستې چې امتحان کې ناکام نه شم، هم به مې د امریکا هغه سټنډرډ کریکولم چې بس و، لکه هاریسن دغه و، هاریسن یو کتاب دی د داخلې. هاریسن خو لکه بیبل د داخلې دغه د داخلې د کرنټ میډیکل ډایګنوسس، دا به مې لوستل، او همداسې په نیلسن په اطفالو کې. خو د داخلې د بخش سره مې نسبت جراحي ته علاقه ډېره وه. بیا جراحي مې دونه نه خوښېده. مونږ چې کله فارغ شو، دا زمونږ همصنفیانو به دا صغیره جراحي ډېره خوښوله، تلل به په دې صغیره جراحي کې به یې کار کوو. ما به هغې نه هم ځان پټوو چې دا صغیره جراحي وینې دي، او دا مې داسې طبیعتا مې ښه نه راته. خو کله چې زه فارغ شوم، دلته یو روغتون و د ابراهیم الجفالي په نامه، دا اوس چې د امنیت ریاست دی، دلته یو روغتون و چې د عربانو د خوا نه تمویلېده او پاکستانیانو پکې کار کوو، طالبانو وخت کې.
نو دلته سید عبدالله پاچا ډبلیچو کې کار کوي. هغه راغی ما ته ویل چې سټاژ نه کوې د سترګې سټاژ چې الجفالي کې درته خط درکړمه. ما ویل ولې نه کومه، خط یې راکړه وایي لاړ شه. هلته چې لاړم هغې ته مې خط ورکړه، هغه میډیکل سوپرنټنډنټ رئیس د شفاخانې ته. هغه ویل صحیح دی راشه سبا کار شروع کړه. سبا چې لاړم نو یو مرض یې راته وښود، وایي دا څه شی دی؟ ما نه پوهېږم. بل یې راته وښود، وایي دا څه شی دی؟ ما نه پوهېږم، سترګه مې دونه نه ده مطالعه کړې. نو زه کور ته راغلم، یو کتاب موږ لرلو جنرال افتالمالوجي، هغه مې شروع کړ، ټوله شپه مې دا ولوسته. سبا چې کېناستمه وایي دا څه شی دی؟ مال دا دغه شی دی. وایي بل مریض راغی، وایي دا څه دی؟ مال دا ده. خو دوه درې څلور پوښتنې وکړلې صحیح مې. وایي څنګه پرون نه پوهېدې؟ نه مال مطالعه مې کړه. وایي نو دا خو په یوه شپه کې نه زده کېږي. مال زموږ د طب اساس ښه دی. خبره داسې ده چې ما چې څه نه غوښته هماغه وشو. آخر دا سترګه د جراحي بخش دی په طب کې. جراحي م شوه، د مایکروسکوپ لاندې م شوه. ما ګراس سره جراحي نه غوښتله چې په سترګو یې وګورې، خو آخر زه د جرام شوم، مایکروسکوپیک سرجن شوم چې هغه د ټولو نه هغه ورست کیس سناریو سره په طب کې مخ شوم. بیا لږ چې مې دلته کار ته دوام ورکړ 3000 کال، بیا ما ته ویل همدلته کار وکړه. نو چون فقر او مجبوریت لا نه وه خلاصه، دوی 3000 ګارد ته 6000 کلدارې معاش ورکوه، خو ډاکټر ته یې 3000 کلدارې. ما ته ویل په 3000 کلدارو کار کوي؟ ما ویل هو. وایي ښه صحیح دی کار وکړه. نو هلته مقرر شوم. د ورځې تقریبا 1.5 مریضان مې اوپیډي کوه، خو 100 کلدارې مې معاش و. بیا هغه به هم چې 8 بجو نه 10 باندې 8 بجې چې به لاړم خانه بقاعده وه 100 کلدارې رانه ګرځولې. د هغې نه وروسته بیا دغه د سپتمبر 11 واقعه وشوه. دلته چې کله دا نوی نظام راغی نو هغه شفاخانه فلج شوه. شفاخانه مونږ ته وسپارل شوه. هغې نه وروسته زه د شفاخانې نه لاړم عامې روغتیا ریاست ته چې مونږ باید دغه د سترګو واټ په عامې روغتیا روغتون کې تاسیس کړو. دغه ایډیا پسې شو بالاخره مې وکولی شو چې دومره سامان پیدا کړم چې یو د سترګو واټ په عامې روغتیا روغتون کې حوزوي روغتون کې تشکیل کړم. مجرب چې دغه واټ جوړ شو، زه مقرر شوم، پیدو مې راوړه. د وزارت نه یو برس راغی د ماسټرۍ دپاره 2003 کال کې. نو یو مؤسسه وه CBM کرسټوفل بلایند اینډ میشن، جرمني مؤسسه ده، سترګه کې کار کوي. هغوی د خوا نه تمویل شو 14,500 یورو. فیس یې زما په پېښور یونیورسټي کې تحویل کړه، زه هلته برس ته معرفي شوم. نو زه چې په اوله ورځ لاړم د هغه انسټیټیوټ هغه فضا داسې وه چې زه ترې ډېر متاثره شوم. ما ویل شاید د دې سبق ډېر ګران زه یې ونه شم کولی. نو خو د تېښتې اراده مې وکړه چې سبا بیرته جلال آباد ته ځمه، دا زما د وسې نه کېږي. سبا ته صنف ته لاړم. صنف ته هم چې ځمه نو پروجیکټرونه لګېدلي دي. مونږ خو داسې محیط کې درس نه و لوستی. نو استاذ راغی، زه د ویرې نه آخري چوکۍ کې کېناستم. نو دا نور ډېر داسې لوکس او داسې عینکې او داسې مفشن ځای و، زه پکې آخره چوکۍ کې کېناستم. نو دا پروفیسر داسې دا پروجیکټور لا درس یې داسې ورکو چې اول یې سوال کو د شاګردانو نه. داسې اول سوال یې وکړو، وایي وټس هیلث، صحت څه ته وایي؟ نو یو صنفي و زمونږ چې ډېر داسې مفشن او داسې ډېر ځان یې جوړ کړی و، هغې ته یې ویل عصمت صاحب وټس هیلث. هغه چې لږ داسې خبرې وکړې، زه پوه شوم چې دا د صحت په تعریف نه دی پوه. مالزه زړه کې مې ویل چې د یو نه خو ښه یې حد اقل. نو یو چوکۍ لږ رامخکې شوم، مالزه دې نه خو ښه یې زه کېږي ګزاره دی. بل ته یې ویلې وټس هیلث. نو ما ته یې ونه ویلې وټس هیلث. هغه پوه و چې دا چې نشي ویلی نو دا بیچاره چې افغانستان نه راغلی. ما ته ویلی ایمل do you have any idea about health؟ ما ته یې ونه ویل وټس هیلث. نو ما ورته صحت چې هغه د health is a complete physical, mental and social well-being, not merely absence of the diseases. نو چک یې وکړو.
وایي هی از رایټ. بیا هغه پروجیکټور د سلایډ چې راواړو نو هغه د WHO د نړۍ روغتیایي سازمان هغه سټنډرډ د صحت تعریف پکې و. ویل از ایمل ساید هیلث از. بیا یې ویلې وټ از پرایمري خو چې دا ټول سوالونه یې کول ما رو مخکې کېدم ما ته ویل راشه دلته کښېنه. نو زړه مې ولګېد هغه کالي چې مې تړلي و بېرته مې هغه خپل کالي چې دی دغه کړ. نو بیا په ښه نمره باندې زه د ماسټرۍ دوره مې خلاصه کړه. حتی دغه پاکستاني ډاکټران چې د 4-5 صوبو نه راغلي وو، یو څه د یمن نه څه ډاکټران راغلي وو، په دې ټولو کې زما تیسس هم ښه و، نمرې هم زما ښې وې. نو زما دغه دا دی چې زحمت کولی شي چې حتی که علاقه دې مو نه اوسي یو مسلک سره، خو چې زحمت وباسې د علاقې نه غیر هم کولی شي. بل ورځ تا وویل تقریبا څومره عملیات دې کړي، څومره کسان دې کتلي دي؟ ما تقریبا د 6,000 نه زیات عملیاتونه کړي دي. ما تر اوسه پورې رخصتي نه ده کړې. زه د جمعې په ورځ هم کار کوم، د هفتې په ورځ هم کار کوم، سهار نه ماښام پورې. د ډاکټر د معاینه خانې او خانه په حساب باندې ځې که نه دا شوق؟ ما نه چا پوښتنه وکړه وایي ته معاینه خانې ته څو بجې ځې؟ ما ویل زه چې دی معاینه خانې نه کور ته ځم، معاینه خانې ته نه ځم، زه یم معاینه خانه کې. نو زه د کار سره ډېره زیاته علاقه لرم. هغه که د مسلکي کاري غیر مسلکي کاري، بل د مطالعې سره زه ډېره علاقه لرم. مطالعه خو د صحیح ده، تر یو حده پورې ما هم یو څه مطالعه کړې ده. کوم شیان چې تاسو سره په مختلفو مسایلو باندې زه بحث کوم، یعنې ډېر کم کسان دي چې زه ورسره مخامخ کېږم چې دومره مطالعه په مختلفو شقونو کې ولري. ځکه بعضې سړی یوازې ما خپل مسلک په چوکاټ کې، خو هر مسلک چې سړی لري باید ټولنیز مسایلو باندې هم پوه شي. ځکه چې موږ په ټولنه کې اوسېږو او ټولنه کې که سړی په مسایلو پوه شي نو بیا خدمت هم په ښه شکل باندې کولی شي. ژوند چې دی همیشه کرو دی، یعنې منحني ده. نو منحني سړی یا چپ ته ځي یا ښي ته ځي. نو څوک که ته په تلاش کوي خامخا بیا په سمه لاره برابرېږي. که څوک ته په تلاش نه کوي نو هغه بیا ځي منفي خواته، هغه ناکامیږي، بیا ملامتیا په بل چا باندې وراچي، په محیط یې اچي، په خلکو یې وراچي، په حکومت یې وراچي. اما که څوک وغواړي چې ځان ورسوي، لکه تاسو چې مخکې وویلې دولت او علم دا د چا میراث نه دی. هر سړی کولی شي چې دا ځان زحمت وکړي او لاس یې راوړي. سره په دې دغه کې سره اوس څه فکر کوئ؟ دا دونه وخت ماضي ته چې سړی وګوري اوس حالت کې او آینده کې څه فکر لري؟ زه د ماضي نه اوس چې دی زه فکر کوم چې هر څونه هر څه چې سړی وغواړي کیدی شي. زه هېڅ کار ناممکن نه ګڼم. او پلان زما دا دی چې زه دغه خپل اولادونه داسې وروزم د دې وطن ته د خدمت په روحیه باندې. او همدا به زما غټه سرمایه چې زما اولادونه د علم په ګاڼه سنبال شي، ښه تحصیل وکړي، ښه تعلیم وکړي او دې وطن ته د خدمت مصدر وګرځي. او زه خپله هم پلان لرم چې هم په خپل مسلک کې هم د مسلک نه، یعنې دا زموږ مسلک لږ شانتې ډېر تخنیکي دی. زه غواړم چې د دې نه لږ پراخ یو مسلک چې زه پکې ډېر معاصر واقع شم. ځکه په دې مسلک کې مې تقریبا ډېر کار وکړ، عملیاتونه مې کړي دي، مریضان مې کتلي دي. دا ډېر تخنیکي دی. زه غواړم د دې نه یو مدیریتي بخش ته لاړ شم چې لکه د مثال په ډول دغه د 10 ورځو مدیریت ما ته وښودله چې یعنې څومره کار چې ما په دې خپل ژوند کې کړی، که په مالي حساب محاسبه کې ما په دغه کرونا فنډ کې دومره فنډ مونږ جمع که چې ما په ټول عمر کې نه دي ګټلي. معنا دا چې دا زما د مدیریت ساحه کولی شي خلکو ته ډېر معاصر، ما ته هم او خلکو ته هم چې دی ډېر معاصر. یعنې زه غواړم نور مدیریتي دندې پر مخ ویسم. او دې کې زه تجربه هم لرم. زه چې کله د برس نه بیرته راغلم نو د عامې روغتیا وزارت د همداسې دا اوس کرونا کنټرول دی، زه د ټرکوما کنټرول، ټرکوما د سترګو یو مرض دی.
چې ټرکوما کنټرول کوارډینیټر وم نشنل کوارډینیټور هغې کې زه ډېر ښه وم چې مثلا څو ولایتو سروې مې وکړه بیا هغوی ته مې دوا تهیه کړه نو همداسې د یوې مؤسسې چې هغې په صحت او په تعلیم کې کار کوو د هغې کانټري ډایرکټر وم هلته ما چې دی ډېر ښه پروپوزلونه حتی اسلامي انکشافي بانک ته مې په د میلیوناو ډالرو پروپوزل یې لیکلي دي اکسپټ شوي دي نو زه فکر کوم ښایي داسې یا اوس یا نه چې زه په مدیریتي برخه کې شاید چې معاصر واقع شم څو اولادونه لري او په کوم سن و سال دي زه 15 اولادونه لرم دوه مې زامن دي مشران دي او درې مې لوڼې دي مشر زوی مې 14 کلو دی او ښه هغه هم نام خدا ښه تکړه دی ډېر زحمت وباسي په درې ژبو باندې کاملا حاکمیت لري په دري پښتو انګلیسي کې ډېر زیات ښه مقالې لیکلی شي ښه او ښه هغه بین المللي امتحانونه یې پاس کړي دي ښه دی هغه نو کورنی ژوند موږ خوشحاله ژوند لرو د خپلې مېرمنې نه ډېره مننه کوم زه چې هغوی د دوی په روزنه کې ډېره هڅه کوي ډېره زیاته هڅه کوي او مېرمنه مې هم باسواده ده د فاکولټې نه فارغه ده ادبیات پښتو ادبیات د ننګرهار فاکولټې د پښتو ادبیاتو د څانګې نه فارغه ده او د هغوی رول زما د اولادونو په روزنه کې زما نه هم غښتلې ده پروس کله چې زه راغلم دلته وضعیت ډېر خراب و امنیتي وضع ډېره خرابه وه ډاکټران د تهدید لاندې وو ډاکټر صاحب نوروز شینواری خدای دې وبخي هغه د ډاکټرانو د اتحادیې مشر و هغه شهید کړی شو مین ورته چا په موټر کې کېغوسته ډاکټران راغلل دلته ډېرې سختې شپې هم تېرې کړې سره نو هغه وخت کې تاسې یو پوښتنه وکړه د ما نه چې دا حالات به څه وخت کېږي نو زما جواب دا و چې کله چې دا انقلاب وته وی او که دا ګډوډي وته وی شروع شول نو ما د 20 کلن وم نو 42 کاله زموږ په دې ګډوډۍ کې تېر شو نو دا اوس په ټولنیز علم کې ریاضي غوندن ده چې 2 جمع 2 څلور شي کله کېدی شي چې 2 جمع 2 صفر شي کله کېدی شي چې 100 شي نو ځکه چې ډېر عواملو پورې تعلق یې درلوده چې څنګه امنیت ښه شي حکومتولي ښه شي انکشاف رامنځته شي د ولس او د حکومت ترمنځ واټن کم شي یعنې ډېر مسایل دغه و خو بیا هم یو تغییر راغی خو په هغه سختو شرایطو کې سره چې دومره زحمت او تکلیف ته ایستلی و تاسې بیا د دې اتحادیې مسؤلیت په غاړه واخیسته او ډېر خلکو دا مسؤلیت نه اخیسته ځکه چې هر سړي سره ویره وه او ته هم څو ځلې تهدید شوی وې که دا د تهدید قصه وکړي او څه د دې باعث شو چې دغه مسؤلیت تا په غاړه واخیست زه خو داسې و چې دا تهدیدات لومړی پیل زما نه وشو چون یو خو زما معاینه خانه چې دی ډېر په یو داسې ځای کې دی چې ډېر واضح ځای کې دی ډېر ادرس یې ډېر معلوم دی بل هغه ډاکټران چې هغوی دښمنانو فکر کو چې ښایي دوی ډېره ګټه ولري او دوی او موږ کولی شو چې د دوی نه یو څه بوت کو د هغوی تهدید زیات کوو نو تهدید ما ته وشو چې تلیفون وشو چې وروره په تا باندې په اصطلاح جمعیت احرار په تاسو باندې دغونه پیسې ایښي دي او دا راولېږه سبا پورې که ودې نه لیږه نو بم درته ږدمه د معاینه خانې سره دې الوزو ما ورته وویل چې ما سره خو پیسې نشته او ته چې څه کولی شي هغسې وکړه نو بیا یې زنګ ووهه بیا یې وویل چې دغه د معلومې راته د شپې دلته ځې د ورځې دلته یې دلته کار کوې داسې هغه نښې چې دي ډېر صحیح ویلې نو ما ورته ویل چې ته هر څه چې کولی شي نو زه خو دا پیسې تا ته نه درکوم بیا امنیتي ارګانونو ته مې خبر ورکړ چې دغسې قصه ده هغوی ویلې چې تاسو ورسره دا تماس دوامداره وساتئ موږ یې تعقیبوو خو ما
تماس دوامداره وساته، خو بالاخره یو نقطې ته ورسېده چې ما انکار وکړ چې زه پیسې نشم درکولی. نو هماغه و چې زه کابل ته په هغه ورځ لاړم چې دلته ما ته یې زنګ ووهه چې بم ایښی دی. نو ما ویل ځانونه بچ کئ او پرېږده د لرې ساحې ته لاړ شئ. یو دقیقه بعد یې زنګ ووهه چې معاینه خانه یې ټوله والوځوله. ما ویل خیر دی تاسو خاصتی وی. نو هغه یو تهدید شو. بیا یو بل بم یې لږ پورته ساحه کې زما د عینکو یو دوکان دی هغې ته یې نږدې وښی و، هغې ته انفجار ورکړ. بله ورځ بیا د کور مخې ته یې بم ایښی و، بیا انفجار و. خو د دې ټولو تهدیدونو سره سره زه چون د کوچنیوالي نه د دې بمونو او د دې جنجالونو سره عادت یې داسې ډار رانه تقریبا لرې شوی دی. زه په دې کلک باور لرم چې یو انسان چې ژوندی نو خپله هڅه باید وکړي، او چې په ناحقه وژل کېږي نو د هغې اجر بیا خدای سره شته. نو د دې د وجې نه زه هېڅکله د داسې تهدیداتو نه ډار نه لرم. نو بیا هغه قصې چې موږ څو ځلې راغلو او لاړو، نو په دې کې هغه ډاکټر صاحب شهید شو. هلته چې دا ډاکټر صاحبان ټول کېناستل، نو یو باندې م لاس کېښوده چې ډاکټر صاحب تاسو هغوی هر یو خپل هغه ستونزې وویلې چې داسې تهدیدات لرو یا داسې لرو یا داسې ژوند مشکلات لرو. بالاخره وار په ما راغی چې تاسو که دا مسؤلیت واخلئ. نو ما ویل سمه ده زه دا مسؤلیت اخلم، خو دا ټول به تاسو ما سره همکاري کوئ او په دې مسؤلیت کې ما سره به شریکېږئ. هغوی واده وکړه. ما ویل سمه ده. نو خدای شاهد دی په هغه وخت کې موږ هم ستاسو د مدیریت باندې داسې څنګه چې اوازې وې چې والي صاحب، نو موږ چون خفګان کې و، خفه وو او تهدید هم موږ ته نه کمېدلو. نو موږ ویل حتما شاید مدیریتي ستونزه واوسي. نو دلته چې به راغلو ډېر به داسې په قار به وو، غوسه به وو چې والي صاحب څنګه داسې اقدام نه کوي، څنګه بیا پوښتنې موږ داسې کول چې حتما باید دا 100% کې داسې شي 100% کې. ولې زموږ امنیت لکه تاسو ته ما وویل چې زموږ نوبت څه وخت راځي، لالپوره ونیول شوه، شیرزاد داسې شو، چپلیار داسې شو، ولې اطرافو کې چې دی عملیات کېږي ښار کې نه کېږي. خو موږ په هغه عمق د خبرې باندې چون موږ نظامیان نه یو او نه وو، نو هغه عمق د ستراتیژۍ باندې موږ آګاه نه وو او نه تاسو کوشش کوو چې موږ ته، ځکه هغه امنیتي مسایل و، هغه عمق د ستراتیژي موږ ته نه تشریح کېده. خو وروسته چې موږ ولیدل چې دغه مدیریت پایلې ځان سره لري او ښې پایلې لري، بالاخره دغه تهدیدونه رو چې دی لمنه یې ټوله شوه، موږ محفوظ شو. نو همدغه و چې بیا وروسته نه یوازې د ډاکټرانو بلکې د ټول ننګرهار د ولسونو ستاسو په مدیریت باندې هغه اطمینان او باور پیدا شو. نو د هماغې وخت نه زه د هغې نه مخکې رښتیا چې ووایم ما د دې حکومتي ارګانونو او دولتي ارګانونو راشه درشه مې خو بیخي نه وه، خو علاقه مې نه لرله، ځکه چې زه پوهېدم چې دلته هغه څه نه کېږي چې موږ یې د زړه نه غواړو. ولو چې زه د خپل ژوند په ټول کې ما د افغانستان د نظام سره علاقه لرله چې افغانستان باید یو پیاوړی نظام ولري، که رهبریت د هر چا په لاس کې دا ماته مهمه نه وه، خو باید یو پیاوړی نظام ولري. او دا هغه مسایلو سره چې هیواد یې پیاوړی کو، دې سره مې ډېره علاقه لرله د پخوا نه. نو کله چې ستاسو مدیریت ما ولیده چې دا موثریت لري او واقعا د زړه نه دی او بل هدف پکې نشته، نو هماغه چې علاقه زما زیاته شوه تګ راتګ. داسې ده چې ما خپله خو دولت په داخل کې او بیرون دواړه کار کړی دی. که چیرې په حکومت کې څوک په اخلاص او صداقت باندې کار وکړي، نو د حکومت په چوکاټ کې ډېر کار کولی شي، البته په انفرادي شکل هم کولی شي. لږ یا ډېر یعنې ما تقریبا په مختلفو مؤسساتو کې په بینالمللي ادارو کې کار کړی دی او ډېرو کسو ته یعنې ګټه رسېدلې ده. اما هغه خدمت چې د دولت په چوکاټ کې سړی کار وکړي، نو
نه ډېره زیاته ګټه رسولی شي وطن ته خلکو ته او دا هېڅ شک نشته دی چې متاسفانه په تیرو ډېرو کلونو کې زموږ دولتي چارواکي هغې هم نیمګړتیا درلودله ولس هم درلودله وکیلان زموږ مدني ټولنې تعلیم یافته ملکان سپین دا هر یو په یو شکل باندې بدنام شوی دی یا د دوی په ضد باندې تبلیغ شوی دی نو خبره دا ده چې په هره ټولنه کې ښه او بد شته دی په هر ګروپ کې ښه او بد شته دی نو موږ باید دا خلاصه نه کړو چې که څوک په حکومت کې دي ښه دي او یا چې ټول بد دي په داخل او بیرون کې دا ټول شیان سره شته دی نو په هر صورت باندې بیا هم دا زموږ وطن دی او خپل خدمت به ورته کوو اخري پوښتنه دا ده چې څه پیغام لري زما پیغام ټولو ځوانانو ته دا دی چې د تحصیل لاره دې غوره کړي یوازینی شی چې دا هیواد هم بچ کولی شي او دغه شخص او د دې کورنۍ بچ کولی شي هغه ښه تحصیل او ښه تعلیم دی او هېڅ پلمه دې په دې لاره کې نه کوي ځکه چې زما د ژوند خپله تجربه دا ده چې یوه انا م ونه لري کولی شي چې 2 ماسټري واخلي کولی شي چې پی ایچ ډي واخلي کولی شي چې خپل هیواد ته هم خدمت وکړي کولی شي چې خپل ځان ته هم خدمت وکړي کولی شي چې په خپل اولاد ته هم خدمت وکړي زما پیغام دا دی چې ټول ځوانان هم د کار کوي هم د خپل کورنۍ سپورټ کوي هم د تحصیل کوي هم د سبق وایي هم د خپل هیواد سره مینه وکړي هم د خپل ولس سره صداقت په صداقت او ایماندارۍ باندې هم درس ووایي هم خدمت وکړي انشاءالله نه ناکامیږي دا زما د ژوند شخصي تجربه ده زه په ضمانت خلکو ته ویلی شم چې که څوک درس ووایي او په صداقت خپل هیواد سره خپلو خلکو سره خپل مسلک سره خپل کار سره مینه ولري نو هېڅکله انشاءالله چې ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه د تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د ډاکټر صاحب ایمل زیکی سره د دې د ژوند په یو برخه باندې موږ بحث وکړ البته ډېرې قصې به نورې هم لري د هر افغان ژوند قصې دي کتاب دی او دا د شفاهي تاریخ لویه برخه ده نو که څوک خپل تاریخ نشي لیکلی نو ښه دا ده چې دغه قصې یو نسل ته بل نسل ته انتقال شي که موږ په تیرو قضاوت کوو نو په هغه څه قضاوت کوو چې څه موجود دي یا موږ ته انتقال شوي دي نو په دې خاطر باندې په هغه صورت کې موږ خپل وطن ته خدمت کولی شو چې د خپل ټولنې تاریخ جغرافیه دا ټول وپېژنو او دې وطن ته په اخلاص سره خدمت وشو ډېره زیاته مننه ډاکټر تاسو نه هم ډېره مننه کور مو ودان